زما عزتمندو نن دا موضوع د قرآن عظیم الشان دا د قرآن مجید دا زما عزتمندو د لږ ساعت دپاره خپل حال سره رشته کټ کړئ د ګاډو د موټر د دې نه دور نظر واړوئ دور کوي د دې نه سترګې پټې کوي هغه 1400 کاله مخکنۍ زمانې ته لاړ شئ وګورئ په دنیا کې ظلم و هر طرف ته تیارې وې ظلم او ستم و هر طرف ته ګنجایشونه و په صحابه باندې ظلم او ستم روان و رب ذوالجلال په دې خلکو باندې رحم راغی واقع چې دې خلک خپلې ژوندۍ لوریانې ښولې په دې خلکو باندې د رب ذوالجلال رحم راغی دغه خلکو نه مقدس ترین خلک جوړ کړل بیا په دغه مقدس ترین خلکو کې یو انسان یې اوچت کړ رحمت للعالمین احمد مجتبی ثانی کوثر شافی محشر هغه راواغستو رحمت للعالمین زما پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې د یو کتاب په شکل باندې قرآن مجید نازل شوی دی دا قرآن مجید په آقا باندې نازل شوی کتابي شکل کې دی آسماني کتابونه څلور دي تورات زبور انجیل قرآن مجید قرآن مجید کے ہر ذکر صحابہ ذکر راغلے د پیرانو ذکر په قرآن کې راغلے د علماء ذکر په قرآن کې راغلے د پیغمبرانو ذکر په قرآن کې راغلے دا قرآن نازل شوی په پیغمبر علیہ السلام دی دا قرآن زما استاد لپاره نازل شوی دا قرآن مجید زما استاد هدایت لپاره نازل شوی دا قرآن مجید زما استاد اصلاح کولو لپاره نازل شوی معاشره جوړولو لپاره نازل شوی دی زما عزتمندو دغه انقلابی پیغمبر انقلابی قرآن داسې انقلاب راوستو په انقلابی تعلیمات سره داسې انقلاب راوسته چې دغه انقلاب در قیامت در سهاره پورې څوک حل نشي معلومولی د دغه قرآن مجید د برکته د آقا ایماندار د برکته د پیغمبري انقلاب د برکته د پیغمبري قرآن د برکته کلی بدل شول ښارونه بدل شول لارې کوڅې بدل شوې حکومت بدل شو شجاعت بدل شو تجارت بدل شو باطل بدل شو حافظ باطل بدل شو باطن بدل شو د عربو د شپونګیانو نه د زمانې ولیان امامان جوړ شول زه بیا اول نویم ابوبکر نه صدیق جوړ شو عمر نه فاروق اعظم جوړ شو عثمان نه ذوالنورین جوړ شو علي نه حیدر قرار جوړ شو معاویه نه کتاب وحی جوړ شو ابو عبیده نه امین الامت جوړ شو دا څنګه جوړ شو زما د آقا په محنت سره جوړ شو پښتونه خو نن دا خبره واوره ته چې نن قرآن ته محفوظ ناست دی ته چې قرآن ته نن مخامخ ناست دی ته چې نن قرآن وې تا باندې هېڅ طرف ته زور نشته تا باندې خدای رحم کړی خپل کلام ته یې کېنولي د دې شکر وباسه دا قرآن ما ته په ډېرو سختیو سره رارسېدلی ولې دې دپاره صحابه قربانۍ ورکړي صحابو وینې ورکړي پیغمبر علیه السلام خپل غاښونه شهیدان کړي دا قرآن چې ما تا ته رارسېدلی دی په دې باندې زیاتې قربانۍ چا ورکړي صحابه چا ورکړي په دې باندې ځان چا شیندلی سرونه پې چا ورکړي قرآن چا لیکلی چا رالیکلی هر څه چې کړي صحابه قربانۍ ورکړي دي نن پښتونه شکر وباسه ته خپل ځای مدرسې ته راولېږه